د افغان امنیتي ځواکونو د تشویق او ستاینې د کرکټ دوستانه لوبه د تڼۍ ولسوالۍ د داخیو په سیمه کې د ګڼ شمېر نندارچیانو په شتون کې ترسره شوه. د چمتو کوونکو په وینا له دغې دوستانه لوبې موخه د پاکستان پوځي رژیم په وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو ستاینه او تشویق و. د دغه برنامې څخه زموږ موخه دغه وه چې ظالم او جابر ریاست پاکستان د افغانستان خاوره نقص کړې وه. تېره شپه تاسو ولیدل چې د پکتیکا په اورګون کې د افغانستان د کرکټ ځینې لوبغاړي په شهادت ورسول. نو موږ هم ورزشکارانو دا ښه وبلله چې داسې یوه برنامه په لاره واچوو په د خپل مسلک کې خپل دفاعي ځواکونه وستایو تر څو دښمن هېواد ته یو راتلونکي کې ښه غخمتونکی ځواب ورکړي. موږ د تل په څېر د خپلو اتلانو تر څنګ یو. موږ په ټوله کې له ځوانانو څخه زموږ غوښتنه هم دغه ده چې د یوه داسې سرحدي یا د داسې یوه دښمن په مقابل کې ولاړ یو چې زموږ پر کوچنیو ماشومانو هم رحم نه کوي. نو په ټوله کې ځوانانو ته وایم چې راځئ چې ټول یو غاښ شو، د خپلې خاورې د خپل هېواد ساتنه وکړو. افغان امنیتي ځواکونه د ولسونو له ملاتړ مننه کوي او په وینا یې تر وروستۍ سلګۍ به خپلو مجاهدو ته دوام ورکوي. هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې موږ په بشپړ ډول آماده یو د خپلو ملي نواميسو څخه، اسلامي مقدساتو څخه او د سرحداتو څخه په بشپړ ډول دفاع کوو. د لویش څخه به دفاع کوو. که یو ساعت کې وینه هم په وجود کې ولرو، موږ آماده یو د دفاع چې د خپلو ملي نواميسو څخه او سرحداتو څخه دفاع وکړو. د فکري راټولېدنې یا د برنامه چې پولاسي حمایت جوړه شوې وه، په سلګونو خلکو پکې په شانداره مراسمو ګډون کړی و.